مقام ولایت پکتیا به دلیل سردی هوا زغالسنگ را لیلام می کند. پکتیا که آب و هوای آن سرتر از سایر ولایت هاست و کوههای آن پوشیده از جنگل های سبز است، اخیراً شمار از اشخاص اقدام به تخریب جنگل ها کرده بودند که با ممنوعیت از سوی مسئولان مواجه شدند. با سرد شدن هوا زغالسنگ به عنوان بدیل سوختی در این ولایت آورده شده است. معاون والی پکتیا میگوید که هیچ کس اجازه ندارد زغالسنگ را به قیمت بلندتر از نرخ تعیین شده به فروش برساند. به گفته او کمیته مشترک نرخ هر تن زغالسنگ را 7300 افغانی تعیین کرده است. د پکتیا ولایت لپاره نه بلکې د کابل او هرات او اکثر ولایتو لپاره د شیخ صاحب حفظه الله په خاص هدایت باندې د غازو سنگزغال یا کوم قیمت د 9.5 روپۍ په کابل کې او په پکتیا کې د کرایې سره د مصارف سره په 2300 روپۍ د ټولو هیوادوالو لپاره د ټولو پکتیاوالو لپاره الحمدلله موږ تیار رسولې دي. کمیټه مرته جوړه کړې ده. د کمیټې د نظارت لاندې هر چا ته رسیږي چې د هر چا په کار وي لاسرسی ورته لري او را دي سي ان شاء الله لدی پیرزویان د امارت اسلامی نه به برخمن شي. از سوی دیگر باشندگان ولایت پکتیا از لیلام زغالسنگ به نرخ ارزان توسط امارت اسلامی خوشنودند و میگویند که موجودیت مواد سوختی باعث می شود این زمستان را نسبت به زمستان‌های قبلی راحت تر بگذرانند. ډیر خوشحالم چې د کولا پکتیا ته راغله او د خلکو ته ورکړه مثال خپل نیم ټن ما واخیسته او ډیر خوښ یم او نور باید سره راسي د پکتیا خلکو ته خلک اړیکه ورته لري زمې ده یخ ده او لرګي ګران دي مثال د کولار ځانه ده دا ختمه میږي. د امارات لمګ ډیر خوشاله یو دغه د خلک دی یخ د ډیر سخت یخ د کولای ورته خلاص کړه زغال اوس یادوي ته زغال په کم ریټ کې غالي تجارتیانو نه دي ارزان ورته مال ورته هغه ډیر خوشاله دي. موږ خپل پاندې ما دغه د لمګ کار وسه خپل مزدوري بوجه مو ډډه کړی 300 روپے کار مو کو الحمدلله. از سوی هم مسئولان می افزایند که لیلام چوب‌های کشف و ضبط شده که به شکل غیر قانونی برداشت شده بودند نیز جریان دارد. معاون والی پکتیا میگوید به هیچ کس اجازه قطع درختان و جنگلات را نمیدهند. دلته کوم لرګي چې په پکتیا کې د زراعت سره ضبط وو هغه د عام ولس لپاره په 1000 روپۍ باندې خروار خرچيږي. د زراعت ریاست سره ټول پکتیاوال کولی شي چې د خپل ضرورت وړ لرګي په 1000 روپۍ باندې خروار واخلي. هغه د زراعت ریاست کې کمیټه ورته تعیین ده وادخلی و پیسې د مستوپیت لاره نه بانک ته داخليږي. گفتنی است که چند پیش بر اساس فرمان امیرالمومنین به مردم پکتیا در روز فرصت داده شده بود تا چوب بیاورند، بخرند و بفروشند تا زمستان را به گرمی سپری کنند.